د ملګرو ملتونو بشري حقونو عالی شورا په ناسته کې چې پرون دوشنبه پیل شوې د بیلابیلو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت نیوکې کړې دي. د دې شورا غړیو هیوادونو استازو د سرپرست حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم بندیز، په زندانونو کې شکنجې، د بیان پر ازادۍ محدودیت او د اقلیتونو حقونه له پامه غورځول د بشري حقونو د نقض اساسي برخې یادې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په عالي شورا کې د افغانستان استازی وایي د بشري حقونو د ارزونې په دورې ناسته کې د افغانستان بشري حقونو موجوده وضعیت سمون لپاره نږدې 230 وړاندیزونه شوي چې د ناستې په راتلونکو ورځو کې به پرې بحث وشي. نوموړی زیاتوي یوازې روسیې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په تړاو له مطرح شوو مواردو سره مخالفت درلود او د نوموړي په خبره روسیه باوري ده چې امریکا د خپل لیدلوري له مخې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي بولي. تقریبا در حدود 230 پیشنهاد جدید مطرح شد که تا 3 روز آینده و پیشنهادات ما جمع‌آوری میکنیم و بعدا میبینیم که این پیشنهادات چه قسم سرش اجرات شد. سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث ته په غبرګون کې وایي له دې ډول ناستو د لویدیځ هدف په افغانستان کې د خپلو نسخو تطبیقول دي او په خبره یې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت له مخې ورکړل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د واکمن نظام په توګه د خپلو ټولو اتباعو لپاره د اسلامي او شرعي حقوقو ورکړې ته ژمن ده. نو داسې غربي نړۍ په افغانستان کې چې اسلامي ټولنه ده د غرب د حقوقو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دا په اصل کې د غربي فرهنګ د تپلو یوه هڅه ده چې د افغانان په هیڅ ډول نه مني. افغانان ټول اسلامي او شرعي حقوق غواړي او هغه د اسلامي نظام له لوري ورکول شوي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت دې د ولس ملاتړ او له نړۍ سره د تعامل په موخه د ښځو او نجونو پر مخ د کار او تعلیم دروازې پرانیزي. امیدوار هستیم که این تغییرات با در نظر داشت شرایط اوضاع کنونی و نظر به خواست مردم افغانستان و نظر به خواست جامعه جهانی تغییرات لازم در کشور رونما گردد تا زمینه های به رسمی شدن افغانستان در سطح ملی مطرح گردد و همچنان با ادامه چنین سیاست امکان دارد که افغانستان نه تنها به انزوای بیشتر بین المللی کشانیده خواهد شد بلکه همان ادارات که از مؤسسات و کشورهای کمک کننده که مردم افغانستان خواستار کمک هستند امکان دارد که با ادامه این سیاست ها این کمک های بشری همچنان محدود گردد یا به صورت کامل قطع گردد که در شرایط اوضاع کنونی و هیچ وجه به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. د ملګرو ملتونو بشري حقونو عالی شورا هر 15 کال وروسته په 14 هیوادونو کې د بشري حقونو د ارزونې په تړاو ناسته لري چې په دوره‌یي ډول په مختلفو هیوادو کې بشري حقونه پکې ارزول کیږي. یا د ناستې ته 3 راپورونه وړاندې شوي وو چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په عالی شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی و.